علماء کرام د رب العالمین نه ډیر ویریږي. خو ما ته په اول کې ویلي چې هغه عالم چې کتاب او سنت عمل وي، کتاب او سنت دعوت وي، قران او سنت اصل وي، د رب العالمین نه یریږي. واځه فارغ د مدرسې نه، یوازې د پټکی لاندې سړی نه، یوازې هغه نه چې دنیا ورته ناسته ده، هغه نه دی. ګوره هغه خبره شي کنن شاو ویل چې دم راځي ټوله نړۍ برا خوځيږي، موږ به پټ غوندې ځکه کینو چې دم سی وي. نو آیا د دې مطلب دا چې ډمتوب صحیح دی؟ نه، علم ځان له شه. تاسو ګورئ دا خلک په دې معدنو کې کار کوي، ګټې ډېر راوځي کاڼي وای ګټې. دا بوس چې خلک کوي کنه غنم وکړي بیا بوس ډېر کوي کدانې بوس ځکه مقصودی شیخ ابل دی کنه. دا خلک چې دا خزه چې دا ماسته شار به شوملی وشي، شوملی ډېری کې کوچو فکر دشته دي خبرو ته دې ته لږ سوچ کوه. هغه عالم چې کتاب او سنت سوي ګوره نو ولې مولوی شه بغه مولا نه دی. ځنې خلک یو بل خبره کوي وای موږ څه وکړو بس دا مولا دسی او دا دسی موږ نه طرف خطا کو. نو سار والا خدای نه طرف نه خطا کوي، نوم دی ولا یاد کړه پلان کې خان دا کنه دی. نو سارو کې چیرته خطا شوی کباړ دکان کې خود یو بنین د پر اخلي امنه 200 اړه راړه 200 د ننګور مہر ورکول نه شو. ټول کلی جنکو د چا پوزه توره د چا چیته دا نه کوو دا کوو. هغه کې خو چیرته خطا نه شولې، برید کې خطا شوی، چیرته کوټې په جوړېدو کې چیرته خطا شوی، د خپل کور په ځای پر دې ځله تلې چیرته نوړې دی پوزه نه ورولې دا. دا عالم چې تا خطا کوي ستاسو دین سره مینه نشته دی، ستاسو دین سره مینه نشته دی. ته ښه او بد عالم نه پیژنې، تا کې دا ټول نشته دی. ته نه ګوري چې کوم عالم صحیح او کوم نه صحیح. زما مؤمنانو وګوره دا جواب په آخرت کې نشته چې موږ علما ور خطا کړیو. زه دې نه ور خطا کوم، الله او محمد رسول الله چې الله ویلی محمد رسول الله کړي دغه دین دی. د دین اخوا چې زما پلار کې دین نه دی او په دې کې ځان متړی. زه حنفی ما، زه تبلیغی ما، زه وهابی ما، زه امارتی ما، زه پلار کې اچھا ونه چې زه مسلمان یم. مؤمنان ورونو ګوره په دې شینو کې فائدہ نشته. فائدہ په دې کې دا ځکه ویم چې رسول الله ویلي، دا ځکه خورم چې رسول الله خوړلی، دا ځکه اغوندم چې رسول الله غوستي، او دلته ځکه کینم چې رسول الله اجازه کړي. بس چې رسول الله پکې نه یو تنظیم کې خیر نشته دی. دا په زرګونو تنظیمونه لاړ دا چپړی دي، بدلیږي را بدلیږي. ها نخ صحیح دي. یو سړی دی هغه وای یا رسول الله را مدد شي دته موږ برې لیوو صحیح. یو سړی دی وای دا حدیث علمنم چې زما د مذهب موافق شي، دا زی چې پریدم زکه پریدم چې موافق نه دی. ته موږ د بوټو بوټو سترګو وړوند ویو. یو سړی دی هغه وای ک نړۍ ورانیږي او ک جوړیږي، که څو خوشحالیږي او که خفه کیږي، خو زما لار د محمد رسول الله د پل نه اخوا نشته دی. زه چې د دې پل نه په بل طرف لاړم سین ته ولېږم نو دته به موږ اهل الحدیث ویو.